بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتنو نیکګان څوک دي؟ د پښتنو کمی شجرې مستند دي او پښتانه په کوم کتابو کې د شجرو له لارې موږ ته راپېژندل سوي دي. یو خو پښتانه خپله په خپله تاریخ نه دی لیکلی. شاته چې ولاړو ما تاسو سره شریک کړل چې زموږ کتابونه نه دي، د نورو خلکو دي. نو دغه رنګه زموږ شجرې هم داسې لیکل سوي دي چې ګردې روایتي دي او په روایتي شجرو باندې بیا سړی چې پلار و نیکه ته ځان رسوي هغه ډېر کړاو غواړي، سختي غواړي او خوند هم نه کوي. هغه رنګه چې اطمینان هم سړي ته نه ورځي چې دا به زما نیکه وي که به نه وي. ما درته وویل چې اوله وار د هندوانو کتابونه دي نو پښتنو نه دي لیکلي، بیا د وستا کتاب دی پښتنو نه دی لیکلی، بیا فردوسي دی هغه پښتنو نه دی لیکلی. نو داسې کتابونه چې لیکل سوي دي هغه زموږ د شجرو یا زموږ د نیکګانو سمه ښوونه نه کوي. که چیرې تاسو په کتابونو کې د پښتنو پوره ذکر غواړئ نو د علامه ابوالفضل چې ورته ویلی دا د اکبر باچا د دربار سړی وي، آیین اکبري او اکبرنامه او دغه رنګې بیا یو بل کتاب دی دا ډېر مشهور دي او په صحیح معنا لیکوال هم په صحیح معنا عالم هم نو ویل کېږي چې ډېر ښه خط یې درلودی، بیا یې ښی لاس ورپرې کړی و، بیا یې په کیڼ لاس هغسې خط لیکلی. دا شان ګټ پکې شته. نو د پښتنو ذکر چې دی په اکبرنامه کې موجود دی، ابوالفضل کړی دی. نو اوس ابوالفضل چې دی هغه پښتون دی که نه دی دا شک دی، خو کتاب یې پښتو نه دی. کله چې د ایرانیان د مغول باچا دربار ته ځان رسوي نو د پښتنو په اړه چې کومه خبره پښتنو ته سوې ده ایراني کړې ده چې دا د دیو له نسله دي، یعنی دا پریانانو نسل دي، د پښتنو تاریخ نسته. دا د څه وخت خبره ده؟ دا د 11 هجري پیړۍ خبره ده، یعنی له ننه 400 کاله مخکې. نو په دغه موقع باندې زموږ 2-3 کسان حاضر وي، ناست وي، دا خبره واوري. په هغه کې یو سړی دی نعمت الله نورزی، یو دا دی، یو هیبت خان کاکړ، یو چې دی خانجان لودي دی. خانجان لودي نواب هم وي، خپل ریاست هم یو گورنر ټایپ ریاست لري. نو دا لودي پښتون وي، کاکړ وي، نورزی وي، پر درو سرو دا خبره بده ولګېږي. دا سړی چې وي د دربار منشي وي، دا ډېر پوه سړی وي. نو دا چې د باندې راوباسي دې سړي زموږ په باره کې څه وویل؟ نو هغه وایي زموږ خو شجره نسته، نو به کوو څه؟ نو دوی ته ډیوټي ور ولګوله چې تاسو به ځاستئ د پښتنو شجره به راټولوئ، پر پښتونخوا به ګرځاست، هر پښتون به غواستئ، هر پښتون چې چا څه لیکلي وو شجرې ورسره وې. نو په هغه زمانه کې دوی لږ ګرځېدلي دي، ډېر ګرځېدلي دي، دا خو نه ښکاره کېږي. خو دوی چې کوم کتاب په 1020 قمري کال باندې برابر کړی دی داسې دا کال دی، اوس 1415 روان دي، یعنی 425 کاله کېږي. دا کتاب دوی لیکلی مخزن افغاني نوم یې پرې ایښی، دا په فارسي ژبه باندې وایي. دا هغه کتاب دی چې پښتانه ته اوله وار بني اسرائیل ویلي دي. په دغه کتاب باندې دا 2 کسانو دا همت وکړي چې د یعقوب علیه السلام تر اولاد یې پښتانه ورسول. وروسته چې بیا موږ نورې څېړنې وکړې دا شجرې هم فرضي ثابت شوې. د دغه کتاب په رڼا کې بیا خلکو ډېرې شجرې مرتب کړې. د پښتنو پلار یا نیکه چې دی هغه قیس وښولی، بیا یې د هغه 3 زویان وښول، بیټنی، غورغښتی او سړبنی، بیا یې په هغه کې نسلونه راوړل ټول. نو دغه چې بیا وروسته سمه څېړنه وسوه چې باقاعده یو پلار پاته سوی، کرلاڼۍ ګسستنه خټک به څنګه کوو، نور پښې به څنګه کوو، د هاخوا خلک به څنګه کوو. نو دا رنګه بیا ځینې خلکو نورې شجرې مرتب کړې. نو زموږ یو کتاب دی سلیمان ماکو لیکلی دی، تذکره اولیا نومیږي. دا په 816 هجري کې 612 هجري کې لیکل سوی و، 800 کاله یې کېږي. زموږ د وادمل صاحب کتاب دی د پښتو نثر 800 کاله، یعنی په 800 کاله کې د پښتو نثر څومره لیکل سوی دی دا ټول ښول. دا سلیمان ماکو نیم کتاب په لاس راغلی دی، هغه نور ورک دی. په دا کې بیټ نیکه شته او ملکیار غرشین شته، یو څو کسان راغلي دي. نو دا خلک چې دي دا سړی وګوري د پښتنو څه تاریخ څه آثار په لاس ورځي.
یو بیا پټ خزانه کتاب دی. د پټ خزانې بیا شاعران دي، د شاعرانو ژوند دی، د هغو شعرونه دي، د هغو په اړه خبرې دي. یو د شاعر یا د لیکوال چې لیکي محمد هوتکی لیکوال دی، د هغه د تر زمانې مخني استادان ښیي، شاعران ښیي، لکه امیر کروړ چې راوړی دی دا تر محمد هوتک له مخه تېر شوی. ځینې بیا داسې دغه ورته ټاکلې ده چې د ده په عصر کې ژوندي دي، لیدلي دي یا یې اورېدلي دي له بله چا څخه، دغه شاعران یې ورچولي. یوه ډله بیا ښځې پکې اچولي، 5-6 ښځې ورچولي په هغه زمانه کې. نو دا هم یو تاریخ دی د پښتنو، او دا دونې مستند دی، دونې د کار شان اوس په لاس راغلی دی. دا سړي چې 2-2.5 کاله مخکې دا کتاب لیکلی پټه خزانه. نو په دې کتاب کې موږ ته چې کم نومان کم خلک په لاس راغلي، اوس د هغو پوره کتابونه په لاس راځي، پوره دیوانونه یې په لاس راځي. او چې پټې خزانې کم روایتونه راوړي دي هغه رنګه په لاس راغلي دي چې دا داسې دی، دا دلته دی، دا داسې سیمه ده په دا علاقه کې اوسي. او چې موږ ته د هغو کتابونه په لاس راوړو هغه رنګه دي. نو پټه خزانه یې ډېر مستند کتاب شو. غرض مدا دی چې پښتانه د چا په اولاد کې دي، نو ځینې څېړنې چې ته وکړې په هغه کې یوه څېړنه دا ده چې یو کتاب یو چا لیکلی دی، حیات افغاني نومیږي، حیات خان نومي سړي لیکلی، دا هم 1.5 کاله مخکې لیکل شوی دی. دا سړي پر شجرو باندې د پښتنو پر پلار نیکه باندې ډېر کار کړی دی، ډېر شیان یې راوړي دي. یو خورشید جان ورته وایي، شیر محمد ګنډپور دغه کتاب لیکلی و. دا خورشید جان بیا دغه سړي بیا ډېرې شجرې چې دي داسې پرېښي دي چې د ده اپروچ نه ورته کېږي، نو وایي بس ول دې نامعلوم، ول دې نامعلوم، دا شیان یې ورسره لیکلي. پوه شاستئ؟ یعنې تر یو پلاره پورې خیزان رسولی چې د دغه زوی دی، بیا د دغه زوی دی، بیا د دغه زوی دی، بیا د دغه زوی دی، نیکهګانو ته ځي بیا یو ځای ودرېږي، زیاته نور ماته نه دی معلوم، نو دا ورسره لیکلي. بیا سړی ودغه ته اړ شي چې یاره شجره څېړنه دا لږ شکمنه وي. زه اسانه مثال هر کله هلکانو ته ورکوم، هغه دا چې اوس موږ یو چوری ولاړ کړو چې هلکه ته د چا زوی یم، دی وایي چې زه د پلاني زوی یم، هغه د چا زوی دی، د پلاني زوی دی، هغه د چا زوی دی. نو دا سړی چې ډېر میړی شي دا 3م نیکه هم راوښت، او چې ډېر همت وکړي 4م هم راوړ، 5م یې نه زده. زما په خبر پوهېږئ؟ یعنې د یو سړي چې په ژوند باندې 5 نیکهګان په یاد نه دي زده، هغه به ماته 25 نیکهګان څنګه راشي؟ نو خو درواغ به وایي. له یو بله زه به روایتي خبرې راخي، مشکوکه خبرې به راخي. نو دا رنګه کلک لاس نیول په یوه شجره پورې نه کېږي. ها قومونه یعنې غټې غټې پښې داسې سړی سره ووشي دا لږ اسانه دي. یعنې اوس ما پلار معلوم دی، د هغه پلار معلوم دی، د هغه پلار معلوم دی، دا 5م پلار نو ماته نه دی معلوم. او چې نه دی معلوم ستا خو خامخا یو پلار خو خامخا وایي چې زوی و، نسب چې را روان وي نو پلار خو موجود دی. اوس نو چې ته نه یې ورسېدلی ته به لاس په چا پورې نیسې؟ په دغه انداز باندې دا کشنې کشنې پښې، دا کشنې کشنې پلرونه دا نه معلومیږي، دا ډېر له شکه ډک دي. یعنې داسې پلرونه ستا چې یو پلار دی په یوه نسل کې هم را روان دی، په بل کې هم را روان دی، په بل کې هم را روان دی، دا سړی له شکمن کي. بیا نو سړی بس یوه خبره کوي چې دا په یوه نامه 3 کسان، په دې پوه شاستئ؟ یعنې اوس کټا توری رالی، کټا یو نه دی بیا لس دی، په 10 پښو کې راغلی دی، نو یو کټا. او کله کله سړی وایي چې دغه یو کټا دی، دغه یو سړی غږېدلی دی، دربار ته رسېدلی دی، په هغه زمانه کې یو چا یو شجره مرتب کړې ده، بس د کټا په هغه نیکهګانو کې هم راوړی دی، په دا کې هم راوړی دی. د پښتنو نه دا د ټولې دنیا د انصابو مسله ده. زه په خپله په اوس وخت کې دا DNA ډېره اسانه ذریعه منم. وجه دا ده چې دا دروغ نه وایي. ستا وینه چې ده ته چې له کوم نسل سره تعلق لري بس دا معلومیږي. نو په DNA باندې نسلونه څېړنه غواړي، دا د نوي هلکانو دپاره ده. پخوا به نه وه DNA، پخوا به ټسټ نه کېدی، لیبارټري به نه وه، سړی به نه معلومېدی. ستا هیره نه ده چې وسوځې، ټوله خاورې سې، ایره سې، ایره معلومیږي چې دا له کومه ځای ده، دغه ځای ته رسېدلی دی انسان. نو ایره دې نه ختمیږي چې دلته دې اوس وسځم، یو شی دې نه معلومیږي، صرف ایره دې راواخم، په DNA باندې د پلار هم ښوولی سي، مور دې هم ښوولی سي، نسب دې هم ښوولی سي، دا د دغه کورنۍ. په دې پوه راستئ؟ یعنې د انسان پوهنه د ریسرچ له لارې، د څېړنې له لارې دونې لوړه سوې ده. نو دا آیات افغاني داسې لارښوونه زموږ کوي چې زموږ نیکهګان ښه په غټو پلرو باندې لږ خوندور وشي. خورشید جان هم دا کار کړی دی، دغه خو ډېر کتابونه دي.
یعنی زموږ یو بل کتاب د شجرو باندې پی ایچ ډي کړی ده طالبي صاحب، هغه هم د شجرو په اړه کار کړی دی. یو سیال صاحب نومیږي، هغه سیال کاکړ نه دی بل سیال دی، هغه هم د شجرو کتاب راوړی دی. بیا نو په دا بنیاد باندې یعنی د یو چا پر پلار باندې ولد نامعلوم شیر محمد ګنډپور لیکلی دي. اوس کریم عامر ولد نامعلوم لیکل سوی دی. نو کریم عامر راولاړ سو چې دا سړي زما په پلار پسې دا نوم نه دی لیکلی، نو د دغه په جواب کې ما خپله شجره مرتب کړه. په دې پوه راستئ، ما پلار هم روشو، نیکه هم روشو. نو زه دا وایم چې دا تر د خوابدۍ تر حده پورې ریسرچ سوی دی. ځینې خلک په خروش کې راغلي دي، خوابدي سوي دي چې شیر محمد ګنډپور زما پلار سله نه دی یاد کړی، زما نیکه یې سله نه دی یاد کړی. زه هغو ته په سړه سینه وایم چې بس شیر محمد ډېر لوی کار کړی دی، تر یو ځایه ستا نیکه رسولی دی، نور کار ته پسې وکړه، ته ودته بد مه وایه. په دې پوه راستئ. یعنې دلته به زه شجره در جوړه کړم. شجره دارنګه پېژندل کېږي. دارنګه چراغ و هغه ورونه دي، 5 ورونه سو. ښه، اوس نو داسې کښته چې راځي دا زویان ښه، بیا به د دغه اوس ځای نسته نو بیا دلته راولو، بیا چې دلته ځای نسته نو بیا دلته راولو، بیا دلته ځای نسته بیا دلته راولو. دا اوس په دې پوهېږئ، دا د شجرې طریقه ده. دا داسې چې ولاړئ دلته به پلار، اوس د پلار بیا څو ورونه دي، یو دی، 2 دي، 3 دي. بیا دا د چا زوی دی، دا به داسې پرته ځي. بیا د دغه خپل نسل روان دی، دغه سره زموږ یو کار هم نشته. نو زه په دا نسل کې رالم، بیا زه دا سړی یم، بیا زما بچیان دي، دلته هغه راکښته کړه. بیا اوس زما اکاګان د چوریانو به اکاګان سي، زما به ورونه دلته معلوم. بیا د ده خپل نسل راکښته سوی، د ده خپل نسل راکښته سوی، دا خپل پلار سوی. نو شیر محمد ګنډپور له دغه ځایه لګیا سوی دی، 2-3 پلار یې در وښول. دلته بیا یو ځای ولیکئ چې ماته نه دی معلوم. نو ښه کار یې کړی دی. تیله دا 2 توپ لرو خلاص کړي، اوس یې ته پر مخ ته بوځه. ځینې خلک بیا ورته خوابدي سوي دي. ما داسې کتابونه ویلي دي چې باقاعده یې ډېر بد رد ورته ویلي، هغه په تحقیق نه پوهېږي. شیر محمد ویلي چې زه نه یم په خبر، چې وګرځېدم خلک هم نه وو په خبر، بس پر دا ځای مې ودروله، پر مخ ګاډۍ ته بوځه. نو ته خوا مه بدو. زما مقصد دا دی، په شجرو کې که دارنګه نومان راتلل، دا ورونه دي، چې کښته راتلل هغه زویان دي. ښه، اوس نو د دغه زویان د دغه زویان وینې، دا د اکا زویان سره، د دغه زویان دا سکني د اکا زویان سره. اوس نو نسل خو په دا پلار پسې ځي، په اکا پسې نه ځي. بیا دا د چا زوی دی هغه معلوم، بیا دا د چا زوی دی هغه معلوم. اوس نو نږدې قریبان چې ته معلومه، اول خو دغه اول پلار والا دي، د پلار د ورونو زویان دي. بیا چې نیکه ته ور وخېږې، بیا د هغه د ورونو زویان ستا نږدې قریبان دي. بیا چې د ور نیکه سر ته ور وخېتې، د هغه د ورونو زویان ستا قریبان. په دې پوهېږئ. لیکن سټیپونه ګورئ، څوکه څوکه لوړېږي، نسل څوکه څوکه پر ای خوا را روان. نو دارنګه د شجرو دغه څېړنه چې ده، دا ګنډپور صاحب چې کړې ده، یا بل چا کړې ده، دا څه اثر یې اخیستی دی، څه خوابده یې اخیستی دی. نو دا شی یاد لرئ چې دغه زموږ دغه ذهنیت چې دی، دا لږ خوابدۍ ته رسېدلی دی. بیا د مذهب پر بنیاد باندې څېړنې راغلي دي. یعنی دغه مخزن افغاني خلکو په دا باندې باقاعده فخر کړی دی چې پښتانه بني اسرائیل دي، د نبیانو اولاده ده، د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راځي. نو چې وایي نو دا شجره خو بیا ډېره رالنډېږي، بیا شاته 15 زره کاله خبرې کوو، هغه بیا څوک دي؟ هغه بړیڅ بیا څوک دي؟ هغه اپریدي بیا څوک دي؟ هغه خټک بیا څوک دي؟ چې سره یاد سوي دي په کتابو کې. نو هغه بیا ته څه پکې، هغه بیا څوک؟ نو دلته دا نیکهګانو دا مذهبي بڼه چې اخیستې ده، دا تر څېړنې لاندې نه ده راغلې، سرسري منل سوې ده. تا څېړنه نه ده کړې، کتابونه د ډېر نه دي ولي، د شجرې یو کتاب د پیدا کړي، بس پر هغه پورې د بني اسرائیل نیکه ومنلی، زیاته بس ته وایه زه بني اسرائیل یم، نور یو شی نه ګورې. نو له تا سره څه به یې سړی وکړي؟ ته لږ ریسرچ وکړه، خبره نوره وشنه، کېدای شي شاته نور ولاړ سي. په دا کې نو پښتانه د افغانه او طالوت سال باچا اولاد ګڼل سوی، افغانه طالوت سال باچا. بیا دا روایت چې دی دا سم نه دی، دا هم یاد نه راستي، ځکه چې پښتو داسې ژبه ده چې هندو اروپایي ژبه ورته وایي. ما در سره د هندیانو ژبه، هغه زموږ پخوانۍ آریایي ژبه، په هغه کې ریښې شته، نومان شته، نسبونه شته، قومونه شته. نو ځینې خلک بیا څه وایي چې دا له سامي ډلې ده، سامیان عربیان دي، یعنی د عربو په اولاد کې ښوولي وو. نو بیا ویل کېږي ځینې خلک غلطي کوي چې خالد بن ولید زموږ نیکه وو. هغه سړی خالد بن ولید ګر سره دی نه، هغه خالد بن عبدالله دی چې دلته ګورنر پاتې سوی.
نو په دا باندې بیا ځینې خلک په دغه غلطه لار لاړ شي چې دا د پښتنو یو نیکه و بس بیا ځان عربو ته ورسوي. هلته چې ورسېږي بیا سامۍ نظریه در باندې راشي نو د سامیانو په نظریه ګډ شي. اوس ګورئ پښتانه بني اسرائیل شوول سوي دي، پښتانه سامیان شوول سوي دي، پښتانه آرین شوول سوي. خو څېړنه تر ټولو لوی شی ډي ان اے تر ټولو لوی شی او ډي ان اے دا وایي چې پښتانه اکثره چې دي بني اسرائیل نه دي. اوس نو ځینې خلک داسې دي چې په پښتنو ګډ سوي دي، هغه به څنګه کوي له بله ځایه راغلی ګسر عربی دلته راغلی دي، پښتون سوی دي، کاکړ سوی دي، بیا څه په کوي په دې پوه راستئ. یعنی ډیر خلک داسې دي اوس هم وځان ته قریشیان وایي دي پښتانه. نو قریش خو حضور پاک صلی الله علیه وسلم نو دوی وایي چې زه سید یم. نو د دغه سړي چې ته ډي ان اے وکړې دا به سامي ثابت شي نو که واقعي په هغه نسل کې و نو هغه خو لاړئ او دلته له تاسو سره پښتو وایي. په دې پوه راستئ دا څېړنه پاته ده، دا به کوې دا به جلا کوې. نو دوی په خپله وایي چې زه د عرب نه نسله یم. دوی دا نه وایي چې زه پښتون یم، دوی وایي زه په پښتنو کې پروت یم، زه د عربو د نسل یم، زه دارنګه راغلی زما نیکه دا دی. تر هغه ځایه چې دوی ځان رسوي نو بس صحیح دي. د ده ډي ان اے به داسې وي، وي به په پښتنو کې پروت، وي به په کاکړانو کې پروت، وي به زموږ د پښتونخوا په یو سیمه کې پروت، لیکن نارې به وایي چې زه سید یم، زه له هاخوا راغلی. نو د ده ډي ان اے سته وکړي دی به سامي ثابت. نو دا د پښتنو ډي ان اے نه ده. په دې پوه راستئ. او د پښتنو ډي ان اے دغه هم نه ده چې بني اسرائیل ته ثابت کړي. اوس خبره ده چې په سونډه باندې پلانی پلاني ته سوی دی، سونډې زموږ جګې دي، د بني اسرائیلو غم جګې دي، زموږ په مخ کې سرخي سته، یعنې سره سره یو، پښتانه ګډ سره دي، نو دا بني اسرائیل هم سره دي. په دې باندې نسبونه نه سره ګډېږي. بیا خو انګریزان تر موږ ډېر سره دي، بیا ګس په هغو ګډو. دارنګه هوایي خبرې دي، دا په شجرو ننوتي. نو دغه د عربي برخه چې ده دا منل سوې ده، بیا دا نظریه رد سوې ده، بیا پښتانه آریایي نیکونو اولاده ګڼل سوې ده، بیا ځینې وایي د سامي ده، دا مې در وشو. نو بیا ما در ټول د قیس درې زویان ښوول سوي دي، سړبند دی، غورغښت دی، بیټنی دی او نورې ډلې چې په ګډې سوي دي. هغه بیا په دغه اولاد کې چې خیلونه ځینې را جوړ سوي دي، نو شرخبون، خرشبون، بیټنی، غورغښت، کرلانی یا کرلاڼی، دا د قیس عبدالرشید په زویانو کې چې مخزن کومه شجره راوړې ده هلته کرلاڼی ګسر سته نه، درې زویان یې ښوولي، دا څلرم ګسر پلار نسته. نو هغه د وخت مجبوري یا تعزیله یا ناخبرتیا دا شجره یې مرتب کړې ده. نو اوس که دا خیلونه سړی وګوري له شرخبون څخه چې دوی کومه پښه راوړې ده، شرخبون زموږ یو نیکه یادېږي، په دې کې د ده له اولاد څخه شیرانیان، ترین، میانیان، بړیڅي، اورمن دا په دغه نیکه پورې تړل سوي. اوس نو دا تر کومه ځایه پورې رښتیا دي څېړنه وکاست. بیا د دغو خیلونو ډېر نومیالي لکه ترین کې چې اودال، تور ترین، سپین ترین او دا پښې بیا دننه کې وشل سوي دي. بیا دغه رنګه اودال احمدشاه ابدالي په دراني باندې بدل کړي یا په دراني باندې یاد کړي، احمدشاه بابا کې پیدا سوی. بیا د دغو دوې برخې راوړې وې، زیرک او پنج. په زیرک کې بیا څوک دي؟ الکوزی، پوپلزی، اسکزی، بارکزی، سدوزی. بیا په پوپلزی کې چې لاړ سې محمدزي او بارکزي، بیا وایي داسې پښې دي چې دغه دواړه پښې باچان او امیران پیدا کړي. پوهېږاستئ. اوس نو پخوا به داسې هم کېدل چې د پښتنو په اړه به ویل کېدل چې پښتانه دوې پښې دي، لیا دراني دي لیا غلجي دي. اوس زه پر هغه ځای درځم. درانیان هم باچان پاتې سوي، غلجیان هم باچان پاتې سوي. نو د خلکو دا خیال چې په پښتنو کې دي دغه دوې پښې. پوهېږاستئ. اوس زه لای خوا ورغم، پوپلزی او احمدزي کې باچان پاتې سوي دي، امیران پاتې سوي دي. اوس نو بیا په پنځه پلرو کې بیا یو ماکو یادېږي، یو خوږیاڼیان یادېږي، اسحاقزیان یادېږي، نورزیان او علیزیان. دا پنځه پلار دي، دا بیا په یو پلار. اوس نو په شرخبون کې خرشبون کې بیا غټ ویش دی، هغه راواخاست، بل پلار دی. کاسیان، زمن او زازیان یا خاشیان دا یادېږي. په کاسیانو کې دننه شینواري یادېږي، په زمن کې دننه د کاسور قومونه یادېږي، د کنډ څخه غوري خیل یا غوریا خیل دا یادېږي چې د رحمان بابا، مومن، خلیل هغه پښې، سمکنیان، ترکلاڼیان، ګګیاڼیان، یوسفزي او مندړ دا یادېږي. دا بیخي ډېرې غټې پښې. اوس نو دا پلار و نیکه څنګه دي؟ بیا په یوه یوه شجره کې پلار و نیکه معلومول، هغه دغه د نس خوږ غواړي، خواري یې ګرانه ده. بیا نو له بیټ نیکه څخه چې بیا وراسم سې
ورسبون یا کاجن د بیبي متو اولاد ګڼل کیږي د بیبي متو په قومونو کې سرواني دي لودي دي غلزي راوتلي دي ګورې غلزي دا دي دلته راغله اوس په غلزي کې بیا باچیان ډېر ترسي چې باچۍ ته راسې نو هغه د درانیانو او د غلجیانو پیښه راسي ډېر خلک په غلطي سره دا وایي چې پښتانه ګر سره دوې پښې دي لیا غلجي دي لیا دراني دي نو دا ډېر کوچنۍ پښې دي هاخوا ته چې په شجرو کې ولاړ سي دا ډېر کښته راغلي دي اوس نو په دا کې بیا غلزي راغلي دي په دوی کې بیا لودیان او غلزیان دا دوه مات واړه در وشو چې باچیان یې ډېر ترسوي دي باچۍ یې کړي دي دا نامتو وخندل او په 14مه پیړۍ کې په هندوستان کې دوی باچۍ جوړه کړې وه چې په 15مه 14مه پیړۍ کې بیا بابر ویلې وه په 1526 نو 14مه پیړۍ راځي پښتانه ولوی سړل او دا دارنګه په دا لودیان په نورو قومونو ګډ سول چې اوس یې سر پښتو نه ده پاته وځان ته صرف پښتانه وایي پښتو یې د اکثریت له وجې چې په چا کې پراته دي هلته ختم سوی ده غلزیان چې دي بیا د روایاتو له مخې بیا یو برهان یا بولر بل توران یا تولر یادیږي اوس نو بیا دا سلیمان خیل هوتک اندړ ترکی توخي دغه دلته چې پراته دي خروټي دا پښې یادیږي دا ګرد په دغه غلزي کې راځي اوس نو د دغو په ویش کې بیا میرویس نیکه دی باچا پاته سوی دی د زوی شاه محمود باندې موږ ناسته کړې وه چې پر ایران باندې باچۍ کړې اوس نو دا شان چې دي دا بیا هلته باچۍ ته ولاړو بیا نو خلک دا وایي چې دا غلزیانو کې چې دي ګوره پښتانه دوې پښې سوې ګرد غلزي سول یا ګرد دراني سو بیا نو دا نورې پښې هغه له ځانه په ګډوي تاسو به دا غلطي نه کوئ له دې ناست پس بیا د غورغشت نیکه په اولاد کې زموږ یو څو نیکهګان یادیږي ماندو بابی او دانای ماندو بابی او دانای ماندو غمندو خیلان دي ښه بابی دي بابیان ډېر مشهوره کام دی او په داڼي کې چې بیا دي کاکړ ناغر پړی داوي دا څلور غټې پښې راغلي بیا نو اوس کاکړ ته درواخ څونې پښې دي پړی درواخه څونې پښې دي داوی درواخه څونې پښې دي دا بیا زموږ د وس خبره نه ده چې هر شی به ثابتو هر شی به سم شنو نو دا یې راوړي دي بیا په پای کې د کرلانیانو په ویش کې کودي او کاخي شامل دي کودي کې دلازاک وردګ اورکزی منګل هغه قومونه چې دا راغلي دي او په کاخي کې اپریدیان خټک زدران تومانخیل خوږیاڼیان زازیان او توریان دا راغلي دي دا په هغه سیمه کې د دغو نیکهګان دغه دي نو دارنګه بیا په فرعي ویشونو کې بیا بنوڅي او داړي او خوستوال چې تڼیان دي او زازیان دي دا ټول پکې ځایږي دا د دا سیمې خلک په دغه نیکه پورې تړل سوي دي نو دا د پښتنو دغه څېړنې چې دي دا بیا په غټو نیکهګانو باندې ولاړ دي اوس نو چې دا پښتنو ګرد قومونه زموږ مخ ته راغل اوس نو دننه چې بیا کشني کشني پلار له ځي ډېر کله له ما خلک پوښتنه کوي موږ په کومه پښه کې راځو کشنی قوم وي کشنی پښه وي نو ته به د دغه پښې هغه لوی نیکه ور وښیې دننه چې دي شجرې متاثره دي دننه شجرې خرابې سوي دي یعنی اوس یو کار سوی دی د سرکار لخوا یعنی زما پلار دغه پلار د سرکار په ریکارډ کې د مځکې انتقال سي دی دا دارنګه در اوړي چې د دوی خپله شجره ځینې جوړېږي د سرکار ریکارډ سته راوباسي ډبې ډبې به وي خانه به وي ستا نوم به وي بیا به ستا د پلار نوم وي بیا به دغه د پلار نوم وي بس پټواري ته مسله نه وي چې دا د پلاني زوی دی بس مځکه د وده ده په نامه نو ستا و نامه ته راواړئ دا اسانه سي دغه شجرې هم ډېرې اسانتیاوې پیدا کوي لیکن د دغه شجرې یو نیم سل کاله کېږي شاته به څه کوو دا شجرې له دونې وخته نه دي محفوظه ریکارډ له دونې وخته نسته ځینې بیا داسې دي چې په ځینې کورونو کې له خلکو سره د پلار نیکه له وخته ځینې شجرې په لاس لیکل سوي دي پرتې دي اوس دا څونې صحیح دي څونې سمې دي دا څېړنه غواړي کتنه غواړي او ډېرو خلکو بیا له هغه څخه فرض یې کوي 300 کاله مخکې له یو چا سره شجره پرته ده هغه بیا دا روایت برقرار ساتلی دي خپل زوی ولیکي هغه زوی ولیکي دغه زوی ولیکي نو دا را روان وي هغه رنګ دا نو ډېره مستنده شجره وخیږي چې دا کم خلکو په لاس ده او محفوظه کوي او په شجره کې لاس له لاسه کار کوي چې دغه زوی پیدا سو لاندې ورسره ولیکي چې دغه زوی پیدا سو کښته را روان زموږ د کاکړانو په سیمه کې اکثره مځکې په سړیو باندې وشل کیږي ښځه په دوې ښځې پر یوه سړي حساب او یو سړی چې دی یو دی نو دا نفریانې ورته وایي یعنی که ستا یو ورور دوې خویندې دي د دې دا مطلب دی ته دوه سړی سوې پوهېږاستئ نو د مځکې وش چې دی تقسیم چې دی یا حسک چې موږ خلک ورته وایو دا پر سړي باندې کیږي
یعنی 10 ایکړه دي 10 نفر د دي پر نفر باندې ایکړ در رسیږي نو ستا 10 سړي دي تا ته څو در ورسېدل 10 ایکړ بل 100 سړی دی نو هغه ته 100 ایکړ ور ورسېدل دا زموږ په سیمه کې عام تقسیم دی هر سړی په خبر دلته بیا فایده څه ده چې زموږ شجرې موجود دي یعنی د هر سړي چې زوی پیدا کېږي د شجرې والا کمیټۍ ته یې رسوي چې زما بل زوی پیدا سو زما لور پیدا سو دا مو ولیکه چې مځکه یې پاته نیسي ښه نو د هر چا تقسیم دا رنګه سوی دي دا شجرې هم له موږ سره سته مستند دي څېړنه غواړي غرض مه دا دی چې د پښتنو په شجرو کې چې کوم لاس ول سوی دي یا له ځانه اټکلي شیان ورچول سوي دي هغه سم تحقیق غواړي سمه شننه غواړي او په دې باندې ام فل او پی ایچ ډي په کار ده چې وسي او دا لوی لوی نسبونه خو راوپېژندل سي بیا په هغه کې دننه کشني کشني نسبونو ته سرکار په کار دی چې هلکانو ته ډګریانې ورکړي چې دا وشناستې او ښه یې وشنئ صفایه کاستئ چې کوم ځای لاس پکې ول سوی دی هغه راوباسي دا په تحقیق کېږي دا په پی ایچ ډي او په ام فل کېږي نو دې ته بلنه ده بس دا د پښتنو قومونو دي نور څېړنه په خپله وکړي پوښتنه کولی شي کیس دا یاد سوی دی منلو نه منلې بیا جلال ناصرا محمد روشو په سلیمان خیلو په دغه کې راځي په غلجي اونو پښې دي دننه جلا پښې دي خروټی دی سلیمان خیل دی اندړ دی وتک دی ناصر دی دا بیا یو پلار ته رسیږي بله پوښتنه او بس دغه گایونو دی دوی یایي دوی بیا زه منم نو دوی به واره دوی یایي اوس دوی چیرې ناست دي په کوم ځای دا موضوع وڅېړلې دا خبره صحیح د دوی معنا نه لري زه ته له دوی راباسم یعنې دوی ویل دوی څوک دي دوی نسته بس دوی یایي نو دوی چې یایي بس ورته ماما دا ستا مجلس په دوی پورې وتړه دا د دوی مجلس دی زه درته وایم بیا صحیح دي ته وایې چې زه وایم دا زه درته وایم بیا صحیح دي زه غی معلوم یم دا یم درته ولاړ یم نو ته داسې ووایه دوی وایي اوس نو په دوی پسې ګرځه بیا سنځر نیکه دی واده کړی بیا دی عربۍ کړې وه بیا داسې اولاد ګډ سنځر خیلان چې دي عربیان نو سنځر نیکه پلار کاک نیکه واده کړی یا نیکه واده کړی نو کاک نیکه خو پښتون وي کاکړو د هغه په مانګۍ چې عربۍ و بیا اولاد څنګه عربیان شو